بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته وایم چې د حامله ښځو لپاره د الو خوړل څومره زیانمن دي. یو علمي څېړنه وایي الو د حامله ښځو شکر ناروغي زیاتوي. پوهانو د 10 کلونو لپاره 1500 ښځو وضعیت څېړلی دی چې دا معلومه کړي چې غذا او خواړه د حمل له شکرې ناروغۍ سره تړاو لري یا نه. په بله معنا د حمل پر مهال خواړه د شکر ناروغي رامنځته کوي او که نه. وروسته معلومه شوه چې هغه ښځه چې حمل لري او په اونۍ کې یو ځلې الو خوړلی وي، دوی کې د شکر ناروغي احتمال 0% زیات شوی دی. هغه چې په اونۍ کې 2 نه تر 4 ځله الو خوړلی وي، دا احتمال بیا 50% زیات شوی دی. که حامله ښځه په اونۍ کې 2 ځله سبزي وخوري، کیدای شي د شکر ناروغي احتمال 0% کم شي. د روغتیایي چارو کارپوه ډاکټر شوبلین وایي د شکرې ناروغي لامل دا دی چې الو د لوړې کچې غوړ لري او دا په وینه کې د شکر د زیاتېدو لامل ګرځي. د حمل پر مهال وینه کې د شکر د ډېرېدو له کبله کیدای شي د ستړیا ناروغي، د سترګو د لید کمزورتیا او نورې ناروغۍ رامنځته شي او ځینې له زیږون وروسته دوام وکړي. دوستانو، په خپلو ښایسته لاسونو چینل سبسکرایب کړئ، په خپل ځان ډېر پام کوئ. الله په امان.